سلامونه او نیکی هیلې وار بیا تاسو ته په دې خپرونه کې هرکلی وایم. په نن د پیغمبرانو کېسو لړۍ کې د عزیز علیه السلام کیسه درته لرو. د الله تعالی وینا ده یا خود مثال په ډول هغه سړي عزیز علیه السلام ته وګوره چې هغه پر یو کلي تېرېده چې چتونه یې پر بل مخ نسکور شوي وو. هغه ویل دا ودانۍ چې ورانې شوي دي دا به الله په څه شان بیا را ژوندی کوي. نو الله د هغه ساه واخیستله او هغه 100 کاله مړ پروت و. بیا الله هغه دوهم ځل ژوندی کړ او له هغه نه یې پوښتنه وکړه ووایه څومره وخت پروت وې؟ هغه ویل یوه ورځ یا څو ساعته به پروت وم. ویې فرمایل 100 کلونه در باندې په همدې حالت کې تیر شوي، اوس دې په خپلو خوړو اوبو لږ منتظر نظر واچوه چې یو پوټی بدلون پکې نه دی راغلی. له بلې خوا خپل خره ته هم وګوره چې آن هډوکي هم راسته شوي دي او دا مو د دې لپاره داسې کړي دي چې موږ غواړو تا د خلکو لپاره یوه نښانه وګرځوو. اوس وګوره چې دا د هډوکو پوښتۍ څنګه راپاڅوو، پر غوښه او پوستکي یې څنګه پټوو. کله چې په دې توګه هغه ته حقیقت په ډاګه څرګند شو نو ویې فرمایل زه پوهیږم چې الله په هر څه قادر دی. عزیز علیه السلام د بني اسرائیلو له قوم څخه و. هغه په الله تعالی پوره ایمان لرونکی او نیک بنده و. دی د تقوا او پرهیزګارۍ له وجې په ټول قوم کې مشهور و. تورات یې یاداوه او له زړه یې تلاوت کاوه. د عزیز علیه السلام یو سمسور باغ و چې مختلف ډول میوې پکې وې. باغ کلي ته نږدې و. په همدې کلي کې ده هم ژوند کاوه. یو ورځ له معمول سره سم سهار وختي په خره سپور باغ ته روان شو. د عزیز علیه السلام سره په یوه ټوکرۍ کې ډوډۍ وه چې د لوږې په مهال به یې خوړله. عزیز علیه السلام باغ ته ورسېد، له خره ښکته سو او تر ماسپښیمه یې د نیالګیو ونو او ګلانو په پالنه وخت تیر کړ. بیا به خره بیرته سپور سو، د کور لور ته به روان سو. په لاره کې یو هدیره وه چې کلیوالو به پکې مړي ښخول. په دې کې ځینې زاړه قبرونو ته تیت او شیندلي پراته وو چې د مړو هډوکي ترې ورایه ښکارېدل. عزیز علیه السلام له خره ښکته سو، د یوې ونې سیوري ته یې ډډه ووهله. د سختو ګرمیو ورځې وې او په باغ کې د سخت کار له امله عزیز علیه السلام سخت ستړی شوی و. عزیز علیه السلام د لږ وخت لپاره ویده شو چې راویښ شو نو په قبرونو یې نظر پرېوت. له خپلې ټوکرۍ څخه د خوراک لپاره ډوډۍ راواخیسته. څنګه یې چې خوراک پیل کړ د تیت او پرک هډوکو په باره کې فکر وکړ. هلته د چوپتیا او شاوخوا حاکم مرګ له امله پرې ویره راغله. نو په زړه کې یې راغلل دا به الله په څه شان بیا را ژوندي کوي. د دې حالت په لیدو فکر وکړ چې الله تعالی په خاوره کې له ګډوډ شویو هډوکو څخه څنګه انسان بیرته را ژوندی کوي. د عزیز علیه السلام د مړو په بیا را ژوندي کولو هیڅ شک نه و، یوازې په کیفیت یې پوهېدل غوښتل. عزیز علیه السلام دا سوچ کاوه چې الله تعالی ملک الموت راولېږه او هغه د حضرت عزیز علیه السلام روح واخیست. د لا خوراک نه و کړی چې روح یې والوت. د خر هم مړ شو. کله چې عزیز علیه السلام د شپې کور ته ونه رسید، کوروالا یې د په تلاش راووتل مګر عزیز علیه السلام یې پیدا نه کړ. د بې ګټې تلاش ورځ په ورځ زیاتېده خو د درک معلوم نه سو، نه په باغ کې و نه په لاره کې او نه په کوم بل ځای کې، تر دې چې خلک د ده له پیدا کېدو مایوسه شول. په دې کې 100 کاله واوښتل او عزیز علیه السلام له خلکو هیر شو. په دې دوران کې ډېر خلک مړه شول او ډېر پیدا شول. حالت بدل شو، نښې نښانې بدلې شوې. بیا الله تعالی وغوښتل چې عزیز علیه السلام را ژوندی کړي. الله تعالی د ده لور ته فرښته ولېږله چې له خاورو څخه د ده هډوکي ورغوي. بیا یې غوښه پرې راشنه کړه او ویښته یې پرې راوخېژول. بیا یې روح پکې پوکړ. بیا را ولاړ سو، سترګې یې پرانستې، نیغ ولاړ سو، شاوخوا یې ښه نیغ وکتل. بیا چپو قبرونو ته په کتو شو. ورپه یاد شول چې دی خو له باغه کور ته را روانو. فکر یې وکړ چې لږ ویده شوی و او اوس راویښ شو. هغه ملائک چې الله تعالی د ده ژوندي کولو ته لیږلي وو له دی وپوښتل کم لبثته، څومره وخت دلته راغلی وې؟
یا څومره وخت دلته ته پاتې شوی وې. عزیز علیه السلام پورته لمر ته وکتل، لمر غروب ته نږدې و. نو ویې ویل لبستو یوما، یو ورځ به دلته وم. بیا یې لمر ته وکتل چې لا غروب نه دی شوی، نو زیاته یې کړه او بعد یوم، یا د ورځې یوه برخه. ملایکو ورته وویل بل لبثت 100 عام، بلکې ته دلته 100 کاله تیر کړل. الله تعالی 100 کاله دی مړ کړ او بیا یې بیرته ژوندی کړ. څو وګوري چې الله تعالی انسانان او نور مخلوقات څنګه ژوندي کوي. ملائک له ده نه وغوښتل چې ډوډۍ ته وګوره. فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنه، اوس دې په خپلو خوړو اوبو لږ نظر واچوه چې یو پوټی بدلون پکې نه دی راغلی. کله چې عزیز علیه السلام خپلې مخې ته پرته پیاله ولیده، د انګور او اوبه یې پکې څنګه چې پرېښې وې ولیدې، ډوډۍ یې پکې ماته کړې وه او هغه هماغه شان پرته وه. ملایکو وپتله چې د دې خبرې د عزیز علیه السلام ته زړه ته نه پرېوځي. نو عزیز علیه السلام ته ویل وانظر الى حمارک، او خپل خره ته وګوره. عزیز علیه السلام هغې خوا ته وکتل چې خرې په کومه ډډه ولاړو، نو هلته د خره د وراث شو هډوکو ډیری ولیده. ملایک ورته وویل آیا غواړې چې وګورې الله تعالی څنګه مړي ژوندي کوي؟ نو وګورئ، نو وګورئ الله تعالی څنګه مړي ژوندي کوي. نو وګورئ د الله تعالی په امر وراسته شو هډوکو ته غږ وکړ، هډوکي سره یو ځای شول او ولاړ شو. د یو لوی جسم شکل یې اختیار کړ، بیا پرې غوښه، پوستکی او ویښتان راشنه شول. بیا ملائک د الله تعالی په امر روح ورته راوست او خر ولاړ، لکه یې وښوروله او پر امباړو یې پیل وکړ. عزیز علیه السلام د دې په کتو د الله تعالی حمد، ثنا، ستاینه او استغفار بیان کړل او په سجده پریوت. بیا یې په زړه کې وویل اعلم ان الله على كل شيء قدیر، زه پوهیږم چې الله په هر څه قادر دی. بیا عزیز علیه السلام له خپله ځایه پاسید، په خره سپور شو، کلي ته روان شو. الله تعالی عزیز علیه السلام د خلکو لپاره یوه ښکاره نمونه جوړ کړ. کله چې عزیز علیه السلام ماښام مهال کلي ته ننوت، په کلي کې غټو بدلونونه ویې راو، نه یوازې کورونه او کوڅې بدلې وې بلکې د خلکو څېرې هم بدلې سوې وې. څنګه چې د خلک نه پیژندل، نو خلک هم د دې نه پیژندل. لاره ترې ورکه شوه او کلی کې هسې اخوا دې خوا وګرځېد، تر دې چې یو ناڅاپه یو ړندۍ بوډۍ یې مخې ته راغله. د یې خوا ته ورغی، پوښتنه یې ترې وکړه چې د عزیز علیه السلام کور درته معلوم نه دی؟ بوډۍ ځواب ورکړ په دې کلي کې داسې څوک نشته چې عزیز السلام به یې په یاد وي. هغه یې وار له کلي ووت، بیا کلي ته رانغی. د دې خبرې 100 کاله کېږي، لیکن ته څوک یې او ته د عزیز علیه السلام په اړه کې څنګه پوهېږې؟ هغه خلکو هېر کړی دی. نو عزیز علیه السلام ورته وویل زه عزیز علیه السلام یم، زه الله تعالی 100 کاله مړ کړی وم او بیا یې را ژوندی کړم. په دې اورېدو بوډۍ وویرېده او دا خبره رښتیا ونه ګڼله. زه د عزیز السلام په کور کې نوکره وم او زه پوهېږم چې عزیز علیه السلام په کور کې نوکره و او زه پوهېږم چې عزیز السلام تقوا لرونکی، ښه سړی او مستجاب الدعوت. که ته عزیز علیه السلام یې الله تعالی ته دعا وکړه چې زه بنا شم، تا ووینم او ستا تصدیق وکړم. عزیز علیه السلام ورته دعا وکړه، الله تعالی یې دعا ومنله او بوډۍ بنا شوه. بوډۍ عزیز علیه السلام وپېژنده او تصدیق یې وکړ چې ته عزیز علیه السلام. بیا یې عزیز علیه السلام له ځان سره د هغه یو مسیح کور ته وروست، دروازه یې وټکوله. کله چې دروازه خلاص شو نو په دې وخت کې نوکري چیغه کړه دا عزیز علیه السلام دی چې ستاسو خواته راغلی دی. ټول خپلوان ګوته په غاښ شول او د دوی په کور کې راټول شول. بیا المسیح ویل ای بوډۍ ته څه وایې؟ عزیز علیه السلام خو د یوې پیړۍ څخه ورک دی، د موږ ته زموږ پلار ویلي وو. بوډۍ ویل آیا زه ستاسو نوکره نه وم؟
هغه الله تعالی نه زما لپاره دعا وکړه او زه بیا نه شوم چې امید نو دا عزیز علیه السلام ومې پېژند او دا هغه عزیز علیه السلام و چې ستاسو له کلي څخه تللی و د وخت په تېرېدو په عزیز علیه السلام کې څه بدلون رانغی د ده لمسي ورته وویل چې موږ ته زموږ پلار ویلي وو چې زموږ نیکه عزیز علیه السلام ته خوا لرونکی او نیک سړی و تورات په یاد وو په نرم اواز به تلاوت کاوه که ته رښتیا هم عزیز علیه السلام نو موږ ته د تورات څو آیتونه ولوله کله چې عزیز علیه السلام د تورات آیتونه تلاوت کول نو ټولو له اواز څخه وپېژانده چې همدا عزیز علیه السلام دی دا یې هم ومنل چې الله تعالی عزیز علیه السلام 100 کاله مړ کړی و او بیا یې راژوندی کړ چې خلکو ته د خپل قدرت نمونه وښیي عزیز علیه السلام څو کاله په خپل قوم کې ووسېد او بیا وفات سو کله چې عزیز علیه السلام له نړۍ رخصت شو نو بني اسرائیل ورپسې کیسې خپرې کړې چې عزیز علیه السلام د الله تعالی زوی دی العیاذ بالله په داسې حال کې چې الله تعالی ذات له اولادو درلودو څخه پاک دی په قرآن کریم کې راغلی ووایه هغه الله دی یوازې یو الله هیچا ته اړ نه دی او ټول هغه ته اړ دي نه هغه څوک زیږولی دي او نه هغه زیږول شوی دی او هیڅوک د هغه سیال نشته ډیره زیاته مننه درنو اوریدونکو چې زمونږ دا کیسې اورئ او نورو سره یې شریکوئ تر بیا چې زه ستاسو په حضور کې حاضرېږم ښه وخت او خوشحاله شیبې ولرئ